معزز علماء کرام او د دې مجلس حاضرین مسلمانان ورونو گران قدر علماء کرام تشریف فرما دي چې په هغې کې زموږ د ستاسو د علاقې مشر عالم محترم حضرت مولانا محمد نثار صاحب دي زموږ کوم او زموږ د برادر محترم خطیب اهل سنة او د ګڼو شمیرو کتابونو مصنف و خصوصا شارح مسلم حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب شیخ الحدیث دامت برکاتهم برخوردار محترم جناب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب حفظه الله تعالی ورعاه او زما ډېر ګران قدر محترم ورور جناب حضرت مولانا مفتی تقی بادل صاحب حفظه الله او د دې مجلس روح روان محترم جناب حضرت مولانا محمد عادل صاحب دا ټول تشریف فرما دي او ګڼ شمېر د ملک په سطح لوی لوی علماء کرام انشاءالله راتلونکي زه یو څو خبرې درته عرض کومه ما در حقیقت ډېر مخکې دا ټیپ بل چا له پېښور کې ورکړی 3 ټیمه رانه چا اخیستی بیا زما ډېر ګران قدر ورور دی حضرت مولانا مفتی صاحب بادل صاحب محترم هغې راته وویل چې ما خو دوی سره ستا په سر وعده کړې ده چې راځې نو بیا مې هغې ته څه درخواست وکړ نو هغې نه مې په یو طریقه چې هغې نه خفه نه شي ځان خلاص درونو وخت لمانځه قریب کېدونکی دی او د دې موقع په مناسبت درته مختصر یو څو خبرې عرض کوم د دې نننی اجتماع تعلق د ختم نبوت سره ختم نبوت څه شی یو خو دا نوم نن د عامو او خاصو خلکو په ژبه روان دی ماشومان او لوی او زنانه او نارینه ټول وایي ختم نبوت جلسه ده او ختم نبوت ختم نبوت دا څه شی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت دی ګوره او د حضور پاک هغه صفت دی چې د ایمانیات او د عقایدو سره تعلق لري د حضور پاک دام صفت دی چې پیغمبر مبارک عربي دی دیم صفت دی چې هاشمي دی دیم صفت دی چې قریشي دی الله په قرآن شریف کې اوصاف نورم ذکر کړي دي بشیر یې ورته ویلی نذیر یې ورته ویلی دی رؤوف یې ویلی دی رحیم یې ویلی او په احادیثو کې د رسول الله مبارک ټولې خشته خشته صفتونه د جسم او د جسد اطهر راغلي دي د هغې د ملګرو راغلي دي و دا صفت دا ختم نبوت چې پیغمبر خاتم النبیین دی او خاتم المرسلین دی دا صفت دا عقیدی سره تعلق لري ځکه هم الله منو دا الله صفات هم منو او که یو سړی وي الله منم صرف یو صفت د خدای نه مني دته مؤمن نه ویلی کېږي نیوي زه الله منم خو علم یې نه منم کافر دی دیوی دا اللہ منم خدا اللہ قدرت نہ منم دا کافر دے دیوی دا اللہ منم خدا اللہ دا صفت یعنی بصویر دی لدن کری دا نہ منم سمیع دی وریدن کری دا نہ منم نو چیتا وی خدای مانی ہوں دا صفتونو کے یوم نہ مانے نو تا دا ایمان اخلاص کافر ہے نو کداوی چی پیغمبر مبارک منم او کل وجود منم
او دا مانم چې مکه کې پیدا دی او دا مانم چې عبدالله او د بیبي آمنې بچی دی او د عبدالمطلب ناصر دی او دا مانم چې جهادونه یې کړي دي او د مکې نه مدینې ته تشریف وړی دی خو دی نه مانم چې امت ته دعوت د دین ورکړی دی نو دا کافر دین خو نشي پټولی که وی دی نه مانم چې دی خو نبي دی خو رسول نه دی رسالت بیا نبوت یو خاصه مرتبه نو دا کافر دی او که دا معنی چې دا ټول منم خدا نه منم چې قرآن ورته نازل دی نو دا کافر شو او که وایي دا هم منم چې دی پیغمبر دی نبی دی او دی رسول دی امت ته دعوت هم ورکړی دی مبلغ او معلم او داعی د امت هم تېر شوی دی خدا نہ منم کہ تیری پیغمبر نے میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی گناہ کرتا تو چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی بھلا تب کیا کہوں گا میں بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے شہر میں او ایمان پہ فرض دے واجب دے او کسو کے انکار کے ایمان نخلاص او خارج دے تو دادی صفت تعلق داخلی سر جو لیکن دادی صفت مقصد سے دے رو دادی مقصد دارے میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی گناہ یو سړی وي حضور پاک رسول نه دی دا کافر دی او کته وي دا سړی کو ټیک وای دا هم کافر دی خاتم النبیین او خاتم المرسلین سمانا دا چې دې د دې ټولو پیغمبرانو سیل مهر تسوي سیل وتوي سیل په یو بوتل باندې د کوکا کولا یا د وینډا یا بل د پاسه یو شی لګېدلی مونږ ورته وایو هلکه دا سیل بند دی د هغې دا مطلب دی چې دې کې د بار نه نه څه شی داخلېدی شي او نه ترې څه شی وتي شي دا سیل دی دا مهر د کمپنۍ لګېدلی او که دا مهر پې نه نو دا بازار کې چا جوړ کړی دغه رنګې حضور پاک د ټولو پیغمبرانو سیل دی سیل بس د دې نه پس څوک هم د پیغمبرۍ په رتبه کې نه داخلېدي چې نه دعوت وولی شي او چې کوم دي هغه دې هغه ته وتې نه شي ځکه یو حدیث کې راځي وایي د ما او د نورو پیغمبرانو مثال دغه بلډینګ دی یو سړی خشته محل جوړ کړي په اکملها واحسنها واجملها او ډېرې ښکلې کړي الا موضع لبنا د یو خښته دی پکې پرېږدي یو سړی تاویږي ما احسنها څه ښکلی بلډینګ دی واجملها څه ښکلی بلډینګ دی لولا که دا موضع دا ځای د دې خښتې پکې نه وي دې سره ناقص دی رسول الله مبارک وایي انا موضع تلک اللبنه وایي د دغې خښتې ځای دی د پیغمبرانو بلډینګ په ما پوره دی د بلې خښتې ځای پکې نشته زمانو چې څوک د خدای په لویې صفت کې ځان وردننه کوي د خدای په دې خاص صفت کې نو دا د خدای غټ دشمن دی او که څوک د پیغمبر د دې ختم نبوت د دې نبوت په صفت کې ځان وردننه کوي چې د پیغمبر او حضور پاک خاتم النبیین نه دی قسم دې د ده نه غټ دشمن د پیغمبر او د خدای بللی وحشی ابن حرب چاچه حضرت حمزه رضی اللہ عنہ په احد کې شهید کړی او څنګه یې شهید کړی ډېر زیاتې شوی حضرت حمزه سره د حضور پاک تر سره سید الشهدا سینې ولښتولې وه او د حضرت حمزه نه اینه رایستې وه او زړې ته یې راوستې وه او هنده یو ښځه وروسته مسلمانه شوه د ابو سفیان بیبي وه د عتبه لور وه د شیبر ویره وه د ولید مور وه هغې هندي د
دا حضرت حمزه په دغه کینه باندې او په زړه چکونه ولګول چې دا به زه تېر کړم خو تېر یې نه کړي چې الټی کړل او د حضرت حمزه نه یې غوږونه پرې کړي پوزه یې پرې کړې وه او شونډې یې ترې پرې کړې وې روزې سترګې یې پرې کړې وې او هغې نه یې تار کې یې میل جوړ کړی و نږدې غاړه کې یې جوړې وګنډېده دا ټول د وحشي د برکت د وحشي ابن حرب واقع وکړه بخاري شریف کې هم صحیح راځي وحشي وایي چې کله مدینې منورې ته رالم حضور پاک ته ور مخامخ شو وی ما ته وی انت وحشي ته وحشي ما وی او نعم زه وحشي وی بیا راته فرمایي انت قتلت حمزه تا وجلی دی حضور پاک په قسم په خدای ډېر دړمن په حضرت حمزه اعلان یې وکړ وی زړه مې غواړي چې دې ښخ نه کړم او په دقسې په دې میدان پروت دي تک چوک لکه په سرمن چې غوښې پرتې وي داسې قیمه قیمه پروت و ارمان چې دې ښخ نه کړم زړه مې غواړي خو بیا به خلک مړي نه ښخوي ځکه یې ښخوم زړه مې غواړي چې دې ښخ نه کړم چې د قیامت په ورځ نور خلک د قبرونو نه راپاڅي او زما ډاکټره د حیواناتو او د مارغو د خېټو نه روځي او خدای ته مخامخ وکړي بیا به خلک مړي نه ښخوي ډېر او وي ما خو د کافرو مړو سره دا کار نه دی کړی دا خو دوی ډېر لوی ظلم کړی دی نو چې وحشي را مخامخ شو وی انت قتلت حمزه تا وجلی دی اوس که وایي چې نعم نو بیا ادبی کې راځي که وایي چې لا نه نو دروغو کې راځي وی قد کان من الامر ما بلغکا وی صاحب چې تا ته کومه خبر رسېدلې د ټیک تر رسېدلې مطلب دا ما وجلی وی هل تستطيع ان تغيب وجهك مني وی لا طاقت نشته چې دا مخ نه مانه پرېږ کړې ستا دې مخ ته ګورم د خپل مبارک تره چهره رایادېږي د هغه هغه پرې کړې پوزه اوښکلې سترګې پرې کړې شونډه پرې کړې غوږونه رایادېږي چې تا ته ګورم نو تا طاقت لري چې د ما نه دا مخ پرېږ کړې وی بلکل دا طاقت لرم توره یې واغېسته ولاړ څه وایي درونو دلته اوسه د حضور پاک په بلا دشمنان یو دشمن خو یې نه دي عیسایانو کې شته په یهودیانو کې شته په مشرکانو کې شته په غطفانیانو کې شته داسې دشمنان هم موجود دي داسې دشمنان چې اویا صحابه یو ځل وجلي داسې هم شته چې لس صحابه د حضرت خبیب دی وجلي دي هغې کې هم آثار او باقیات شته لیکن زمانو حضرت وحشی د پیغمبر د کوم دشمن انتخاب کوي وی د پیغمبر محبوب تره مې وجلی دی او ظلم ورسره شوی دی بدل به اخلاصوم بدل یې په چا باندې خلاص کو وی د پیغمبر غټ دشمن به وجلم هغه څوک مسیلمة الکذاب چا چې د پیغمبر مبارک په زمانه کې د نبوت دعوه کړې وی په حقه نیزګۍ مې وویشته چې په کومه نیزګۍ مې حضرت حمزه شهید کړی او څه مکافئ به حمزه وی په دې حمزه بدن خلاصوما بدن به خلاصوم دې نه اندازه ولګوئ چې د پیغمبر د محبوب تره بدن یې په چا خلاص کړ د پیغمبر په غټ دشمن په وجلو پته ولګېده چې د پیغمبر غټ دشمن هغه دی چې د پیغمبر مبارک په دغه صفت د ختم نبوت باطلۍ او د نبوت په صفت او جامه کې ځان د عقیدې سره ورونو تعلق لري دا به موږ منو دا به زموږ عقیده او د دې عقیدې چې چا دفاع کړې ده ابو مسلم خولاني رضی الله اور پسې په ابراهیم علیه السلام بردن و سلاما شو دغه رنګ اور پدن بردن و سلاما شو معتدل او نه طرف خبره خواره شوه ډېره زیاته دې مدینې منورې ته داسې وخت کې راورسېد چې رسول الله مبارک وفات شوی چې مدینې ته راغی د مدینې یو ستن سره یې خپله کډه کوډه ګوډې موډې کېښود او په مانځو درېد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته راغی هلکه وایي مسافر معلومېږي وی یو وی د کومې علاقې نه راغلې وی د یمن د علاقې نه راغلې د پلانکي کلي نه یاره وی هلته موږ یو خبره اورېدلې ده چې یو سړی دی
او اسود عنسی اور تا غرزولی غرغنو اور تا اور پی گلی گلزار محفوظ شوی دا خبر ٹھیک تا او ہم دے پخبر دے کر حضرت عمر کوئی نے پیجن ویو ٹھیک تا ویستا دا واقعہ اوری دلی دا وی مالی دلی دا دے دے کنا وی مالی دلی دا وی دا سری دی دلی دی ویو ویستا دی قسمی حضرت عمر ورطا ہوئی کہ تا اگا سری دی دے کہ اور تے گلزولی اور پہ گلے گلزار وی او مالی دلی دی ویستا دی قسمی وی او سامخ کے والار دے وی لکا چنتے وی او زیمہ حضرت عمر پاس پتندی باندے خکل کا او صحابہ توائی ویدان اگا کستے کہ اسود عنسی تا پیغمبر دعوی کو دا پی کفر و کوئی نمان اور کے اور پہ گولے گلزار کو او ارادہ بچے حضرت ابو بکر صدیق لے بولتا وی ابو بکر ویدہ پیغمبر مبارک کو امت کے رتا اگا کستخل کہ اللہ پہ ابراہیم علیہ السلام یاد تازہ کرے وہ پسکے پہ یاد تازہ دے دا حضور پاک دا ختم نبوت کو مسئلہ پیدا رکھت سے وہ مسلم خواہن جب دا تاسو تاوے کہ چاہ دا پیغمبر دا دے ختم نبوت تا عقیدے دفاع کریں او چاہ دا پیغمبر دا دی دشمن مخامت سترگو کی سترگی منڈلے دے نو دا دنیا اور پہ خدا بردن و سلامن گرزو لے دے نو دا خیرت او دا جہنم اور بدل دا سیکن نقصان رسے دا مالا مثال دے دا ختم نبوت عقیدے والا بڑی عقیدت کھیٹ اور کلک اسے گئے مضبوط نن سبادہ سے خلق روتے مرزا غلام احمد مناخور انگریزان ویجن ٹو دا پیسو دا پانا یو وقیوے دا مہدی یو وقیوے دا عیسیٰ یما یو وقیوے زویلی پیغمبر او کل بیوے بزوری بیزوری لکا بزوری او بل وقی بیوے زویلی پیغمبر او کل مثالی او صوت الخاب پہ بدلون لکا گرگٹ کے خبر رنگونا بدلے یو وقی گوریدہ دا خدایت آون پڑے دا سے سپیرہ دے ما تا خدا دا سے دماغ و توازن میں ٹک نکاری دی سپیرہ بھی دما خیز رضی ہے دا رضی کتاب دی حقیقت الوحی و گورا دے کشتا نور میرے گلتا اس خان خبری کری تا پیغمبر تقریر بے خماسا تا سڑے کتر جستا حید رہا یہ دما کہنا حید دیتا موجزہ ہوئی دما حید رہا ویدہ موجزہ دا ماشاءاللہ دا خلق ٹوکے تا خالی پیغمبر پر جوڑے کری دا منصور بادشاہ زمانے کی ارسلی دا پیغمبر دعویٰ کا غیروں نے وقت پیش کا ویستا سن موجزہ دا ویستا کی سخوانی ویخا یو خٹکی دلتا اسرا پیدا کردا وی او دریر وزی محلت را اگوی دریر وزی محلت جدر کا بازار کی بیوالی دلتا بیراوڑی کر اسی را پیدا کر وی ما خدا پیغمبر ہے دعوی کردی دا خدای کو میں نہ کر وی خدای شپک میاشتے کی پیدا کی یو مال دریر وزی محلت کرائیں رکھو کے تخانے خان کنیو گئی نو دے او دل دا خدای دعوام کرے اینا خدای انکا او ملکم دیرے پٹاٹے کے ملک اگر مرزا غلام ہوتا خدا کا نبی تو گٹی میں ہرگز نمر تھا کریں کٹھے کی بدی مردارے دے افغانستان کے امیر عبدالرحمن افغانستان بادشاہ اگلے خط دے گلے اور پاکی کی لکلی کی پما ایمان رہا دا پیغمبر پما ایمان رہا اگو تا خط بشاو لکل این جا بیا دل تراشا دا پارسی لفظ این جا مانا دلتا او بیا مانا راشا کہ خط والا راوے ما خپل ملګرو سره مشوره کوله چې هغه خو ما ته ویلي چې دلته راشه اینجا بیا څوک کاوې صاحب زه چې ځو چې د کابل دا یو باچا در باندې ایمان راوړي به ټول کابل مقابله دی چې کوم هوښیار و هغې ویې ګورې پام کوه چې لاړ نه شي چې لاړ شي ګورې اینجا دنه جوړه هغه نه بیا چې تپوس وکړه امیر عبدالرحمن نه وایي تا خو ورته ولیکل چې اینجا بیا دلته راشه دا دې ورته څه وی ما وی که خدای د ما ګوتو له راوسته که نه نو دې به زه نشان عبرت جوړ
بیا به څوک په نړۍ کې چغه ونه وکړي د پیغمبر داسې چل ورسره کوم مې دې کابلیانو سره ښکري وایي افغانیانو خو ورشه 250 کافران داسې وزغلولو داسې وډبول چې بیا د جس پرو پورې ختېدل او تښتېدل نو بل چا سره نو کابلیانو سره خواته ښکري جنګېد مونږ اکثر افغانستان دا طالبان وایي که نه مونږ پورې کله وخاندي یاره وایي تاسو هندوستان پاکستان کې دا د پیغمبرۍ دعوې شوي زموږ افغانیانو کې خو دې یو راشي واقعي دا لاهوري کو مولانا محمد فاروق د حضور پاک د حدیثونو انکار کړی دا فتنې وایي تاسو کې دي هلته خو دې راشي زه ورته کله خاندم دی په قنار کې نه تاریخ ونه دی کتلی په کابل کې یو تېر شوی هغه به وایي لا اله الا الله احمد نور کابلي رسول الله احمد نور نوم احمد نور کابلي رسول الله خو چې دا ټکې ووایي بس افغانیان پې داسې راغوټه شو لکه د باز چې خرې ونې یې کړو ټوکړې ټوکړې یې کته کړې نو دې وایي زه پیغمبر یم زه څنګه پیغمبر یم زموږ استاد زموږ شیخ مولانا شمسالحق افغاني رحمت الله علیه یو ځل مې دې تپوس وکړه موږ ورسره مازدیګر ناست وو مجالسه مو ورسره کوله هغه ډېرې زیاتې مناظرې کړې وې په انډیا کې دارالعلوم دیوبند کې استاد و نو اکثر به دارالعلوم دیوبند د طرف نه مناظرو له سره اریاو سره او سیکانو سره هندوانو سره ډېرې مناظرې یې کړې نو ما ورته یو ځل بیا اورېدلي وې چې تا قاضیانانو سره مناظره کړې وه تا پرې کتلې وه ویې خندل وی تا ته څه پته لګي دا خو ډېره مشهوره ده مې هغو ډېر دلایل تاسو ویلي دي خو اخري داسې یو خبره راته وکړه چې داسې یو دغه غوندې خبرې یو اسانه غوندې وي او داسې لاجوابه غوندې خبره څه وه ما ته وایي چې هغې ظالم ما نه یو تپوس وکړو وایي چې دا ټول دلایل مې ورته وویل او ده سره بیا بل جواب نه و وی ما ته وایي چې یو تپوس ته ناخیره کې کوم مې وایم وی ما ته وایي چې دا نبوت د خدای رحمت دی که نه او د الله نعمت دی که نه ما وی بلکل رحمت هم دی او نعمت هم دی وی تاسو یې ولې بندوئ د حضور پاک نعمت چې ډېر شي ښه نه د خدای رحمت او د خدای نعمت چې څومره ډېر شي نو دا ښه خبره نه ده پرې چې نور خلک هم د نبوت دعوې وکړي که نه هسې نعمت دی د خدای او رحمت اوس په قرآن نه پوهېږي که یعنی قرآن کې دا نعمت الله ځان پورې خاص کړی دی څه وایي الله یعلم حیث یجعل رسالته الله وایي وایي دا نعمت هغه چاله ورکوم چې دی پېژني زمیندار چې تخم کري په کومه ځمکه کې کري هغه ته پته وي چې دا ځمکه دا تخم زرغونی او دی نه زرغونی که د سړک په غاړه ښه قیمتي پلاټ دی او په 50 روپۍ مرله پلاټ دی نو هغې کې څوک غنم نه کري وي دا غنم نه زرغونی او په میره کې په 500 مرله ده هغې کې خلک غنم کري وی دی زرغونی نو زمیندار خو په دې پوه دی چې دا پلاټ د غنم زرغونی دی کې کرم او دا نه زرغونی څوک هم خوري نه کرم نو خدای پاک ته دا وجود نه دی معلوم چې دې وجود د پیغمبري ورکول پکار دی دی له نه دی ورکول لیکن جواب د هغه عقلي و افغاني صاحب وایي ما عقلي جواب راکړه وایي چې هر کله د خدای نعمت دی او د خدای رحمت دی نو ولې یې بندوې ولې حضور پاک پورې خاص کوې پرې چې نور هم حق نعمت عام کړي او خلک د پیغمبرۍ دعوې وکړي که نه وایي ما ورته نوټ کړی چې دا نوټ چې دی دا پیسې نوټ دا د خدای له طرف نه نعمت دی او رحمت دی که نه څوک درکړي ویم نو ما یې دا ولې بند دی چې ته وایې دا نوټ به چلېږي که یو سړی یې کور جوړ کړي دا دروا جوړېږي که که یو سړی کور نوټ جوړ کړي د دې نوټ په شان دی یا په یو فکرۍ کې جعلي جوړ کړي د دې نوټ په ځای نو ولې دا وایي چې دا دې څوک نه جوړوي حکومت پرې ولې پابندي لګوي څه چل دی وی نه که نه جي هغه نوټ چې د حکومت ټاپه پرې لګېدلې هغه اصلي او چې د حکومت ټاپه پرې نه لګېدلې نو هغې ته موږ نعمت نه شو ویلی زحمت د نعمت نه دی هغه جعلي دی که چا سره ګیر شو نو جیل ته به سزا به میلاویږي ما یې په کوم پیغمبر چې د خدای له طرف ته د پیغمبرۍ ټاپه لګېدلې نو هغه پیغمبر اصلي دی او چې په چا د الله ټاپه نه لګېدلې هغه د روان دی
اگر جاہلی دے اب ہم دا خدای جیل تلی دا قرآن شریف دا دعا و سو نزیاد آیتون صراحتاً و دلالتاً و غیر عبارتاً شانتاً داغین دا معلومی گی اس پیغمبر مبارک اخیری پیغمبر دے اغنى پس بلنر آغل دے مبارک او درے سوا حدیث مبارک بلکہ داغین زیاد پورا تواتر تا خبر رسیدے اغین دا معلومی گی کہ حضور پاک اخیری رسول و پیغمبر نبل آغل دے نشتہ و نبارک اللہ وی اليوم اکملت لکم دینکم دا عرفات کے حضور پاک دا اعلان کرے دے دا وحی نازل شد عرفات میں میدان کے دا عرفے ورد دا جمعیر ورد اليوم اکملت لکم دینکم دین میں نکامل کا واتممت علیکم نعمتی پر نعمت کے دست پورا کا ورضیت لکم الاسلام دینا اور اسلام میں دا لقوق کا بدا استاذ دین دے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکامل پورا شوے دا پیغمبر مقصد خدا ہے کہ خلق و تدخدے تدخد مکین دعوالی او ویر رسائی تو اگر دین خود کامل دے مکمل دے او نو مالا خدا خواہ در کے اسلام دے نو بل چاہتا سے ضرورت کی دے راضی دا پیغمبر دعوے کے نماروں و 7 ستمبر و 1974 73 و غالباً کے 74 دے اسمبلینا بالپاس اور الحمدللہ علماء کرام پاس کرے دے ہر مکتب فکر عالم پکی سامل دے ہر مکتب فکر مولانا شاہ احمد نورانی سے منکر مولانا غلام روز مزاروی سے منکر رحمہ اللہ او زمان کا شیخ تدالم حقانی بانی استاذ المحدثین استاذ العلماء استاذ المجاہدین حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ پر موجود ہے کوڑ والو استاذ قصر دا پٹکی دا خلق نبوت کے دا اسمبلینا پاس شوئے دے نو استاذ دا اکوڑی یو عالم یو بزرگ او دا اکوڑی دا زنکی یو بچی دا کارنامہ دا کردے دے تاسو کو پکا داری چې هر کار د ختم نبوت دا جلسه په دې تاریخونو کې کوي دا چهره د دې تعلق په سر ده دا چهره د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په سر ده دا چهره دا په اسمبلی کې خلک ویدا دی غدي اکوړوالو تاسو چې مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه لګړې دې اسمبلی ته او دا کوم کارنامې نه لګړې ده چې ستر کاله او زر کاله خلک اسمبلو ته ولېږي قسم په خدای چې د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه چې دا کوم کارنامه کړې ده که نه که دې د ماشي د وزر برابر تخفیف پورې درلود نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب جامعہ دارالعلوم افغانیہ جامعہ دارالعلوم افغانیہ نعرہ تکبیر تاسو د مولانا د دارالعلوم حقانیه احسانات نشئ یوازې دا نه ده چې دارالعلوم حقاني تعالی علما درکړل یوازې دا نه چې دارالعلوم حقاني تعالی بزرګان درکړل تعالی مجاهدین درکړل تعالی زعما درکړل تعالی مصنفین درکړل تعالی محدثین درکړل تعالی مفتیان او فقها درکړل تعالی صوفیان او اذکیا درکړل نه دارالعلوم حقاني کارنامه نن په اسمبلی کې دا پیغمبر مبارک د پټکی او د ناموس او د جامع د تحفظ په شکل کې او بل تعالی منظور کړی دی دا کمال شوی کمال او بیا د دې مناظره چا کړې ده مباحثه چا کړې ده میدان چا ګټلی دی د مرزا ناصر نه مفتی محمود رحمت الله کہ کلا اسمبلی کے بل پیش شو او حضرت مفتی سے دعوت ورکړی چې دا ووایه دا د اسمبلی د ریکارډ حصه ده چې دعوت ورکړی شو چې ته په دې خپل دلایل پیش کړه مفتی صاحب عجیبه خبره وکړه
مولانا عبدالحق صاحب خوا کې ناست دی، مولانا غلام غوث هزاروي صاحب ناست دی، نور علما هم ناست دي ټول، مولانا یوسف بنوري او دا خلک هم راغلي دي ګیلرو کې ناست. مفتی صاحب ته وایي دلایل پې پیش کا، چې دلایل پیش شي چې دا قادیانی خو کافر دی غیر مسلم دی بل بپاس کو، تو مفتی صاحب پاس سے نہیں آج میں دلائل نہیں پیش کروں گا. بولے اگر یہ بل آج پاس ہوا اسمبلی سے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو یک طرفہ بل ہے، اور قادیانی کہیں گے کہ ہم تو موقع پہ موجود نہیں تھے، یہ مولوی لوگ تو ویسے لوگوں کو کافر بناتے ہیں. یہ تو یک طرفہ ون وے ٹریفک، یہ تو یک طرفہ بل ہے. اور تمام غیر مسلم انگریز اور یہود سب کہیں گے کہ بھئی یہ تو یک طرفہ تھا. اس مجلس میں کوئی قادیانی تھا ان کو جواب دیتا؟ کوئی تھا نہیں. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ نہیں، آپ مرزائیوں کا جو باطل خلیفہ ہے مرزا ناصر ان کو بلاؤ، ہم یا باس کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ثابت ہو جائے گا، تو پھر ہم کہیں گے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیسا ہے، حق ہے یا حق نہیں. ان کو بلاؤ تاکہ میدان پر مناظرہ اور مباحثہ ہو جائے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. مرزا ناصر رہو مرزا ناصر سر پہ اسمبلی کی ڈیبیٹ اور مناظرہ مفتی محمود کړي او دا مناظره دې وګټله، او چې مناظره وګټله چاته ورسره څوک ولاړ دی ماشاءالله، چاته ورسره کابینې محمد مولانا عبدالحق رحمت الله علیه مولانا غلام غوث ولاړ دی، چا منظورانی چې چا څوک محرک او فلم پیش کړی دی هغه هم ورسره ولاړ، نور علماء ولاړ دي مختلف مکاتب فکر. لیکن ڈیبیٹ و مقابلہ ہوکڑا کہ ویک للا نو بل منظور شو بس 7 ستمبر 1974 او دا بل منظور شو چې قادیانی د نن نه پس په پاکستان کې آئینی توازن د مسلمان نه شوي دي وکافي. لیکن کم ځای کې خپل عبادت کی مسجد بہت نه وي داړه ورته یو کار شوی دی، خپل مړی د مسلمان په مقبره کې نه خښوي، دی که اوټ ته ودرېږي اقلیت په بنیاد به ودرېږي، دی که اوټ ورکوي د مسلمان په حیثیت به نه ورکوي، اعلان د مسلمان نه شي نامنظور. خطې دي ورپسې چې دی کې ترمیم پکار دی او دا پکار دی او دا پکار دی او دا پکار دی او دا پکار دی، ترمیم مرمیم پکې نه شي کېدی. تر څو چې په دې مخ د ځمکه د مفتی محمود مولانا غلام غوث هزاروي او مولانا عبدالحق رحمت الله علیه او د دیوبند بچي موجود دي چې پلارم په دې بل کې څه قسم ترمیم نه شي. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر جلالی شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ جامعہ کیوں مفتی صاحب راہ مدینه منورې وی مونږ ډېر زبردست استقبال وکړ، لکه ټوله دنیا کې یو جشن په پاکستان کې د ختم نبوت تحریک دې نه مخکې چلېدلی و، 10,000 مسلمانان پکې شهیدان شوي. وی چې مفتی صاحب راغی مونږ ورسره استقبالیه ورکړه، مبارک صاحب مبارک دی، حضور پاک ته سلام وکړ، یا حضرت ابوبکر یا حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما بار ووت. تو واپس راغی بیا ورته مونږ حضرت تاسو خو سلام وکړ راځئ لږ ګور دمه شو. وی نه صبر وکړئ بیا ورځم. مونږ وی صاحب ولې تا خو یو ځل سلام وکړ؟ وی دا خو مې حضور پاک ته خپل سلام وکړ، اوس بل سله ورځم. حضرت سله ورځئ؟ وی رسول الله مبارک ته د پاکستان د مسلمان د طرف نه د ختم نبوت او د پیغمبر د شملې د ګټلو مبارکباد پیش کړو. نو بیا ورغی مونږ ورسره رسول الله مبارک ته ودرېد مخامخ او ډېرې وژړل او ورته ویل د الله رسوله مبارک دې وي، د ټول پاکستان د مسلمان د طرف نه تا له مبارکباد درکوم. د پاکستان مسلمان ستا شمله وګټله، ستا شملې اوچته کړله او ستا دشمن قادیانې آئیني ته کافر قرار کړو، غیر مسلم قرار کړو. پاکستان کې به ځان ته مسلمان نه وي. مبارک مبارک مبارک. دا شمله په تلته کې چا ګټلې ده ووایه؟
مفتی محمود ګټلې ده د دغې تعلم باني مباني مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله او د نورو علماو په ډاډ باندې او په ډیبیټ او په مناظره ون وے او یک طرفه فیصله نه وه د مناظرې نه پس میدان کتلی شوی دی دا د دیوبند د بچي کارنامه او کردار دی ما وقته منزلې په دې د اکتفا کوم صرف دومره ده محترم رو جناب عادل خان صاحب او هغه سره چې څومره د دې مجلس په انعقاد کې کوم ټیم دی او کوم ملګري ورسره ولاړ دي په دې مجلس انعقاد کې کوشش او محنت کړې ټولو ته په دې اجتماع باندې منعقد کولو باندې مبارکباد پیش کوم او زه د خپل ګران قدر محترم ورور جناب مولانا مفتی طبیب عادل صاحب شکریه ادا کوم د هغه په دعوت باندې غړي ټول ولګوي ما باندې ډېر ګران دی زه دلته حاضر شوم او تاسو په دې ګرمۍ کې سخته ګرمي ده بیا هم دلته تشریف فرمایئ